اوس داسې خبرونه هم روان دي چې امریکا د دې جګړې نه مخکې دلته چې کله د پاکستان د پوز مشر فیلډ مارشل اسیم منیر صاحب راغلی وو نو په پاکستان کې هندوستانیانو دا خبرونه ورکړي او د هندوستانیانو په خبر باندې اعتبار نه دی پکار د هندوستانیانو په خبر باندې دومره بروسه نه ده پکار خو په مطبوعاتو کې دا ګنګوسې موجود وي چې په هغې کې هغو د پسني د جیکب آباد او یو بل اډه چې ده هغه امریکې ته خالی کړی دي ورکړي دي او ځکه یې ورکړي دي چې امریکا د دې حملې فیصله کړې وه. البته پاکستان چې کوم حماقت وکړ پاکستان چې کوم کار وکړ د هغې نه دا اندازه لګي چې شاید په پاکستان په ممکنه توګه د اډو ورکولو فیصله نه وي کړې که پاکستان د دې نه خبر وی چې امریکا اوس په ایران باندې حمله کوي او ایران چې دی هغې پوځي اډې ولي د اټمي اډې ولي نو ممکنه توګه پاکستانیانو د صدر ټرمپ نوم د نوبل امن جایزې لپاره نه ورکړی دا دغه یو غټ دلیل زه ویلی شم خو بهرحال دا کار هغو کړی دی او په دې باندې بحث کوو تفصیلي بحث به کوو ستاسو پیغامونه چې دي زه به بهرحال هغې ته پام کوم او په هغې کې به زه تفصیلات در کوم ټول هغو صدر ټرمپ چې دی نږدې 12 منټه کې اوس وینا کوونکی دی دغه وینا کې سوی د دې جګړې نه وروسته خو هغه دا ویلي دي په ټروت سوشل باندې کوم چې د هغه خپله ذاتي د ډیجیټل میډیا یا ټولنیزو رسنیو شبکه ده په هغې باندې هغه دا ویلي دي چې اوس باید جګړه ختمه شي اوس باید ایران خبرې وکړي خو ایران لخوا جواب به دا نه وي چې اوس زه خبرې کوم د دې خبرې خو سوال نه پیدا کېږي چې ایرانیان په دومره مهمو مرکزونو باندې د هغې په تباه کېدو باندې د هغې نه وروسته اوس خبرو ته کېدي دا خو به د ایران لپاره تاریخي توګه یو غټه ماتې وي یو غټ بیلات به وي که ایرانیان اوس خبرو ته کېناستل که څه هم نړیوال به اوس کوشش کوي چې پکې قطر شامل دی پکې ترکیه شامل ده پکې سعودي عرب شامل دی پکې نور هیوادونه شامل دي چې مذاکراتو میز ته اوس خلک راشي خو ایرانیان به آخر په کومو سترګو په کومه خوله جګړې نو د دې حملو نه وروستو د امریکې سره خبرې ته کېني اوس خو به هغه د خپله سره دانګي او د خپله سره به ځکه دانګي چې د هغو د ژوند او مرګ مسله ده یوه د هغو مذهبي مشران چې کوم دي په ځانګړې توګه آیت الله خمیني صاحب د هغه پلویان چې دي هغه به په دې نه وروستو هر قسمه د اور لمبه چې بلیږي هغه به پروا نشته دی موږ به د ایران د رهبر آیت الله خمیني دفاع هم کوو او د دې نه علاوه د امریکا نه به غچ هم اخلو هغه غچ که ډېر غټ نه وي خامخا به وي یعنی غټ که نه وي خامخا به وي زه دا خبره ډېره ضروري او مهمه خبره کوم چې ډېر غټ نه وي خو خامخا به وي که هغه حمله په قطر کې د امریکې په اډه باندې وي که هغه حمله په بغداد کې او په عراق کې د امریکې په اډو پوځي مرکزونو باندې وي که هغه د هرمز په تنګي کې د امریکا د ټریډ تجارت کم سوداګرۍ ټینکرې دي غټې هغه وي که هغه د ګلف پرشن ګلف چې دی یا د میډیټرینین سی چې کوم دی سور سمندر چې ورته وي په دې کې وي که هغه په اردن کې وي که هغه هر ځای وي هر ځای وي انتر دې که هغه په اسرائیلو کې په تل ابیب کې د امریکې سفارتخانه وي او که هغه په خپله نتنیاهو وي یا بل یو اسرائیلي چارواکی وي حمله به دې خامخا کوي داسې نه چې نه به کوي او د هغې وروستو که چرې بیا ایرانیانو دا ګمان وکړه چې اوس نورې حملې په دې باندې اسرائیل او امریکا نه کوي نو ممکنه توګه خبرې ته کښېني خو د دې نه مخکې چې څنګه صدر ټرمپ ویلي دي ګواښ یې کړی دی چې اوس د باندې ما حمله وکړه ما د دوړه پورته کړه ما د باندې قیامت راوسته اوس ما سره خبرو ته کېدی نو ایرانیان کم سے کم داسې نه دي ایرانیان ډېر غټ تهذیب دی ډېر تاریخي هیواد دی ډېر لوی هیواد دی ډېر لوی پوځ لري ډېر لوی وسله لري که څه هم د هغو هوایي ځواک چې دی هغه په ځای ښکېل کړی شوی دی هغه یې په ځای کېنولی دی اوس چې کوم ملګري ما سره ملګري شوي دي د هغو لپاره دا وایم چې لږه شي به یو ساعت پکې امریکې کې په 3 اټمي مرکزونو باندې د خپل B2 جازونو نه چې چلت جازونه دي او ډېر طاقتور جازونه دي او ډېر اوږده جازونه دي او ډېر غټ پیلوډ وړی شي یعنې ډېر غټه وسله وړی شي ډېر غټ بمونه وړی شي د هغې نه په اصفهان کې په پردو کې او په اتنز کې په اټمي مرکزونو باندې حمله کړې او د دې خبرې اعلان خپله صدر ټرمپ کړی دی د دې نه وروستو په امریکا کې چې کوم ریاکشن ښودل شوی دی په کې 2 یا 3 تر اوسه پورې د امریکا د صدر د ګوند ریپبلیکن ګوند سینیټر لینډسي ګراهام او داسې دوه نور دي چې هغو
صدر ټرمپ مبارکي ورکړې ده او ویلي چې آفرین ډېر ښه کار دی خو ځینې خلکو ځینې پخپله د صدر ټرمپ د ګوند پلویانو یعنې مخالفین خو به یې خامخا کوي هغه ویلي چې دا د صدر ټرمپ د جګړو کې د داخل کېدو د وعدې خلاف ورزي ده او دا د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي هم ده یعنې هغو پرې تنقید کړی دی امریکا پخپله په دې حمله باندې حیران هم ده ویشل شوي هم ده پخپله زه هم حیران یم چې صدر ټرمپ دا کار څنګه آخر وکړه صدر ټرمپ خو خپل نوم د نوبل د امن جایزې لپاره وړاندې کړ صدر ټرمپ خو د خپل ولس سره دا لوز کړی چې لیټس میک امریکا ګریټ اگین راځي چې امریکا بیا عظیم تر جوړه کو او د عظیم تر جوړېدو لپاره دغه فارموله دا وه چې په نړۍ کې به جنګونه ختموي که هغه د شمالي کوریا سره جنگ دی که هغه د اوکراین او د روس جګړه ده که هغه په منځني ختیځ کې ابراهیمي تړون دی او که هغه نورې جګړې دي مثال په توګه هغه دا ډېره غټه دعوه کوي چې د دومره کار وکړو چې د هندوستان او پاکستان ترمنځ چې دوه اټمي طاقتونه د هغو ترمنځ جګړه ختمه کړه یعنې دا کریډ راغسته نو په داسې حال کې صدر ټرمپ پخپله د حملې حکم ورکړ او امریکا چې دا پخپله په حمله کې داخل شوه او ککړه شوه نو اوس دا جګړه خو اوږده شوه دا جګړه خو ډېره غټه شوه ممکنه توګه دا 100 کلنه جګړه نه وي ځکه وي چې د امریکا پوځونه او د اسرائیل پوځونه ایران ته داخلېدي چې دا ډېر ګران کار دی د دې امکان کم سے کم زه فیلحال نه وینم دا به د امریکا لپاره او د ایران د اسرائیل لپاره ډېر غټ حماقت وي انتهایی حماقت به وي انتهایی حماقت به وي که هغه چېرې خپل پوځونه ایران ته ورولېږي دا به ځان د دواړو خپونه ونښلوي دی ځکه فیلحال دا جګړه چې ده دا د راکټو ده دا د میزایلو ده دا د هوایي حملو ده دا د هوایي بمبارۍ ده خو یو غټ شی چې روان دی هغه ډېر خطرناک دی او د هغې ویره ډېره زیاته موجود ده که ایران داسې حمله وکړه چې هغې ډېر غټ ګزار وکړه په اسرائیل کې یا په امریکا کې په یو بل شي باندې نو امریکا به بیا په دې ځای نه راایسارېږي د امریکا بمونه چې دي هغه ډېر غټ دي د امریکا میزایلې چې دي هغه ډېر غټ دي د امریکا جهازونه چې دي هغه ډېر غټ دي د امریکا ائتلافیان چې دي هغه ډېر غټ دي نو خطره چې دا د نن نه شروع شوه زه به نن په منځ کې دا پروګرام به لږ وکړو ملګرو تاسو به خبرخطا کېږئ نه ځکه چې ټرمپ په لږ ساعت کې وینا کوونکی دی او زه به تاسو تازه اپډیټس دي هغه هم در کوم زه به مطبوعات هم ګورم زه به خپل موبایل هم ګورم او زه به تاسو دا وایم چې اوس صدر ټرمپ څه ویلي دي صدر ټرمپ وایي چې دی به اوس خپل قوم ته خطاب کوي او دی په خپل پلیټ فارم ټروت سوشل باندې ویلي دي چې امریکا او د اسرائیل او د دنیا لپاره د یو تاریخي لمحه ده او مبارکي ورکړې ده خو دی ورسره ویلي چې اوس د امن وخت دی اوس امن باید راشي څنګه امن راشي ټرمپ یو داسې تصور دنیا ته ورکوي چې د دې اړو یو جواز د جوړېږي صدر ټرمپ په ایران باندې په یو آزاد خود مختار ملک باندې حمله کړې ده بې جوازه فیلحال خو امریکا باندې ایران کومه حمله نه وکړې امریکا ته کوم ګواښ نه ورکړی البته د امریکا او د ایران اختلافات ضرور موجود وو خو په داسې وخت کې اوس هغه وایي چې ایران باید اوس د جنگ په ختمولو باندې رضامند شي هم هغه خپل ډیمانډ هم هغه خپله غوښتنه چې ایران دې اوس سرنډر شي ایران دې اوس سلامي شي په داسې کې یو ډېر ماشوم هم او ډېر ناپوهه کس کم کوي نو هغه به د ټرمپ په دې خبره پورې خاندي چې څرنګه ته اوس دا کار کوې آیا تا ایران تباه کړ آیا تا تهران تباه کړ آیا په ایران کې اوس هیڅ ژوند نه دی پاتې هیڅ ځواک نه دی پاتې هیڅ توان نه دی پاتې آیا هغه اوس هیڅ حمله نه شي کولی داسې خو نه دي شوي د هغو اټمي مرکزونه تاسو ویشتي دي خو د هغو په ځمکه کې میزایلي نظام اوس هم ژوندی دی د هغو راکټې چې دي سجیل اوس هم ژوندی دی د هغو راکټې چې دي خطرناک هغه لا اوس هم ژوندی دی د هغو سره داسې وسله شته دی داسې ډرون شته دی چې هغه لا په مکمله توګه نه دي ختم نو دا خبره خو د هغې وروستو تا کولی شوه هغه ټرمپ صاحب کله چې دا شروع ته په مکمله توګه تباه کړی وي ختم کړی دی وي نو زه به ځکه درته وایم چې صدر ټرمپ اوس څه وایي یعنې د دغه سره اوس ما زه تاسو یو تازه خبر ووایم بیخي بریکینګ نیوز په توګه باندې چې اوس چې څه شوي دي اوس په لږه شیبه کې ټرمپ چې دی هغه خطاب کوونکی دی او هغه وایي چې هغه به د دې کامیابه حملې یعنې دې خطاب کې څه کیدی شي هغه به د دې کامیابې حملې کم د صدر ټرمپ تر مخه د دې اعلان کوي مبارکي به ورکوي او دا به وایي چې ایران مو تباه کړو ایران مو په سدوري کړو او د دې نه به هغه قام ته دا وایي چې موږ B2 بمبر چې دي د امریکا پوځي طاقت چې دی څومره قوي دی او څومره کره دی چې هغه ایران ته لاړل دننه قیامت شپه وه درنه شپه وه کامیابۍ سره یې فردو تباه کړه په کامیابۍ سره یې هم دا ټکي به وایي
سلسله زه په یقین سره چې دا ټکي به وي چې فردوی تباه که اصفهان تباه که او په اتنز کې اټمي مرکزونو تباه کړل او دغه جازونه روغ رمټ بیرته خپل مرکزونو ته لاړل او اوس البته دا ده چې نړیوال مطبوعات دا وایي چې سیبا د دې جګړې چې دا اوس په دویمه اونۍ کې داخلېدو وروستو د ایران او د اسرائیل جګړه چې دا اوس د دریم نړیوال طاقت په دې کې شامل شو سم د ټکر وروستو بیا صدر ټرمپ چې دی هغه نتنیاهو ته ټلیفون کړی دی او په هغې سره خبرې اترې کړي دي او هغې باندې یو بل د مبارکیانې ورکړي دي او دا وایټ هاوس یا سپینه ماڼۍ چې ده دا خبره د هغې د سورس نه کنفرم شوې ده تصدیق شوې ده